د پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. د قبایلي سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا د مختلفو ضلعو د صحافیانو یوه غونډه په پېښور پریس کلب کې وشوه. د غونډې مقصد د صوبې د عامل صحافیانو د صوبایي سطحې یو تنظیم جوړول وو چې د ضلعو صحافیانو ته د ورپېښو مسلو د حل لاره چاره راویستلی شي. غونډه کې ګڼو صحافیانو ګډون وکړ او په تنظیم سازۍ تفصیلي خبرې اترې وکړې. په دې موقع د تنظیم په لړ کې یوه خصوصي کمیټې وټاکلې شوه. دغه کمیټې به د آیین او منشور په تیارولو کار کوي. ګډونوالو د بلې غونډې په زر راغوښتلو هم اتفاق وکړو. یاده دې وي چې عبوري کمیټې د 100 ورځو دپاره ټاکلې شوې ده. صفدر داول، شمس مومن، مسرت آسی، سیف الاسلام سیفی، خیال مدشاه افریدی، محمد جمیل، فیض محمد، تفهیم الرحمن، بخار شاه باچا، عمران ایاز او محمد ارشاد میدانی په دغه خصوصي کمیټه کې شامل دي. کمیټې به 100 ورځو کې د تنظیم سازۍ او آیین او دستور جوړولو کار سرته رسوي. ډیره مننه. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي.